د اسمان ته وګورئ، د نور ته وګورئ، د سپوږمۍ ته وګورئ. الله وی زما د خدای نشانات دا دي. الله وی زما د قدرتونو ته وګورئ. نو لومبي قدرت چې بیانېږي هغه شپه ده. ومن آیاته اللیل، الله وی زما د عظیم قدرتونو نه څه دی؟ شپه ده. شپه دا شپه الله راوستله که نه؟ څوک داسې شته دی چې اوس یې ورځ کي سوا د الله نه؟ دا د الله جل شانه قدرتونه دي. ګوره دا شپه دا د الله تعالی د طرف نه عظیم نعمت دی. الله وی تاسو د ورځې خپل کار روزګار ځان له روزي پیدا کې، او الله وی د شپې تاسو آرام حاصل کې، سکون حاصل کې. د رسول الله مبارک یو حدیث دی، فرمای مفهوم یې داسې دی چې کله شپه راشي ماسخوتن لمونځ وشي نو دا خلک په دریو ډلو کې تقسیم شي. په څو کې؟ په دریو کې. یو ډله هغه وي چې د ماسخوتن د مانځه نه پس خوب وکي، وده شي، سارې مانځله بیا راپاسي. او یو ډله هغه ده چې د ماسخوتن د مانځه نه پس په عبادت کې مشغوله شي. او یو ډله هغه ده چې هغه د ماسخوتن د مانځه نه پس په ګناهونو، بدو، غلا، زنا، غلا وغیره طرف ته څه دی؟ روان شي. نو حضور علیه السلام وی دا چې کومه ډله بدو، زنا، غلا وغیره طرف ته ځي، ویل د دې دپاره دا شپه د وبال ګرځېږي، د نقصان ګرځېږي. او دا کومه ډله چې د ماسخوتن د مانځه نه پس په عبادت کې مشغوله شي، د دې دپاره دا شپه د کامیابۍ او دا شانت د الله د طرف نه د رحمت ذریعه ګرځېږي. خدای دې دغه شپې نصیب کړي. او دا کومه ډله چې د ماسخوتن لمونځ وکړي او وده شي، سارې لمونځ له بیا راپاسي، وی د دې دپاره نه څه وبال شته نه ورله څه اجر شته. بس اجر دا دی چې ماسخوتن لمونځ وکړو د هغې اجر به میلو شي، او نه ورله څه وبال شته، نه ورله څه دی څه نقصان شته. او حدیث کې فایده کې دا لیکلي شیخ صاحب، وی نه ورله څه لاړل او نه ورله څه راغلل. خبره پوه شوې؟ نو دا درېیمه ډله نه، دا ډېره خطرناکه ده چې د ماسخوتن د مانځه نه پس په غلا، بدو، زنا، داسې نور ډېر ګناهونو کې اخته شي، د هغې دپاره دا شپه د نقصان ګرځېږي. دې ته به لږ سوچ کوو. نو الله وایي زما د قدرتونو نه عظیم قدرت دا دی چې شپه مې در باندې راوستله. بیا ورپسې والنهار، ورځ. الله وایي ورځ هلکه دا نور چې راخیږي دا د الله په حکم سر راخیږي. د ورځې الله وایي تاسو ځان دپاره رزق تلاش کوئ. الله وایي تاسو طلب د رزق کوئ، د حلال رزق طلب کوئ. الله وایي د ورځې تاسو څه دی؟ دا ښکلې نور والشمس، او دا نور درېیم قدرت څه دی؟ نور. دا نور په ټول کال کې څه دی؟ خپل چکر پوره کوي. په یو کال کې 360 مدارونه دي د دې نور دپاره. سپوږمۍ چې دا په میاشت کې خپل چکر پوره کوي. د سپوږمۍ دپاره یا یو کم 10 یا څه دی پوره 10. دا د سپوږمۍ دپاره څه دی؟ مدارونه دي. او د نور دپاره 360 منزلونه دي، 360 مدارونه دي. ولا دا نور په کال کې څه دی؟ خپل چکر پوره کوي. او سپوږمۍ چې د په میاشت کې خپل چکر پوره کوي. الله وی دا نور ته تاسو وګورئ. الله وی ګوره دا یخني راله که نه؟ یخني راله نو موږ چې د سهار ورځ چې څنګه شروع شي نو چېرته زور کوو؟ نور ته. چېرته زور کوو؟ نور ته زور کوو. ډاکټران هم وایي، طبي ډاکټران وایي، حکیمان وایي چې ستاسو په بدن چې په دې یخنۍ په دې موسم کې ستاسو په دې بدن دا نور لګي نو ستاسو هډوکي به نه کمزوري کېږي، ستاسو هډوکي به څه دی؟ دا به مضبوط وي. تاسو به اورېدلي مې ډاکټرانو نه دا د یخنۍ په دې موسم کې چې په دې بدن نور لګي څومره مزه کوي. دا د الله تعالی قدرتونه دي. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. دلته الله حکم کړی دی. الله وی نور ته به سجده نه کوي، الله وی سپوږمۍ ته به سجده نه کوي، الله وی سجده به زما نه ما سوا چاته هم نه کوي. سجده موږ چې دا سر ښکته کوو، دا په ځمکه سر لګو، دا خو موږ الله ته لګو، دا خو موږ خالق العزال ته لګو. دا خو موږ چېرته تاسو چېرته وي بنده ته چا سر ښکته کړي؟ خدای دې نه کړي، الله دې نه کړي. خو دا بعضې خلک شته دې کې یو خبره بل هم شته. که چېرته قبر له لاړې، بعضې خلک قبرونو ته سجدې کوي، قبر ته به سجده نه کوي، قبر ته به سجده نه کوي. بعضې سړی څه دی چا له پخپو پروزي، سر ورته پخپو کې کي. نه نه نه، حضور علیه السلام حدیث دی وی د الله نه ما سوا بل چاته سجده نه کوي. په خبره پوه شئ؟ یو سجده په 2 قسمه ده. یو تعظیمي سجده ده،
یو عبادتي سجده ده. تعظیمي سجده هم حرامه ده د الله نه ما سوا بل چاته. عبادتي سجده هم حرامه ده. په خبره باندې پوه شوې. تعظیمي سجده څه مطلب؟ لکه د حضرت یوسف علیه السلام رونو او هغه رونو د خپل حضرت یوسف علیه السلام یې راواغستو کوی کې واچو او حضرت یوسف علیه السلام چې بیا هغه قافلې والا راوستو، مشهوره واقع تاسو ته سوره یوسف کې تیر شوی دی. نو بیا دې رونو خرڅ کو، بیا حضرت یوسف علیه السلام ورسېدو مصر ته. د مصر باچا جوړ شو او هغه رونه ورته څه دی دا ورته الله محتاج کړل. نو چې دا رونه بیا راغلل سره د مور پلاره، څوک چې مور یې وفات شوې وه، بیا حضرت یعقوب علیه السلام بله بیبي کړې وه. نو مور پلار هم راغلل او مقه رونه هم راغلل او حضرت یوسف علیه السلام ته ټول څه دی په سجده پرېوتل، ټول څه دی په سجده پرېوتل. نو دا تعظیمي سجده وه. لیکن دا د حضرت یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام شریعت کې جایز وه، زمونږ د رسول الله مبارک شریعت کې دا نشته. ګورئ په خبره پوه شوې. نو قبر ته به سجده نه کوو. ښه په خبره پوه شوې، قبر ته به سجده نه کوو. اے ولی پیر کامل عالم محدث شیخ الحدیث دې ته به سجده نه کوو. په خبره پوه شوې. سجده به چا ته کوو؟ الله ته به کوو. دا سر به چا ته ښکته کوو؟ الله ته. الله وی دا نور هم ما پیدا کړی دی. الله وی نور مې پیدا کړی. لا تسجدوا للشمس. الله وی نور ته سجده مه کوئ. دا بعضې قومونه او په هغه زمانه کې چې د نور عبادت به کوو. د څه شي لکه د نور چې نور به راښکاره شو بس عبادت به شروع کو. بیا به چې شپه شوله نو بیا به د شپې د سپوږمۍ ته به بیا عبادت کوو. نو الله وی لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. الله وی نه به تاسو نور ته سجده کوئ نه به څه سپوږمۍ ته سجده کوئ. واسجدوا لله. الله وی صرف ما ته سجده کوئ. واسجدوا لله. رسول الله مبارک الله ته سجده کوئ. الذي الله هغه ذات خلقهن چې تاسو سره پیدا کړي. الله هغه ذات چې دا نور هم پیدا کړي، سپوږمۍ هم پیدا کړي ده. ان کنتم ایاه تعبدون. کچې تاسو واقعي د الله تعالی عبادت کوئ. ګورئ جی بیان د څه شو؟ د عبادت د سجدې وشو. اوس الله وی بندګانو که تاسو سجده نه کوئ ماته، الله وی اے بندګانو که تاسو عبادت نه کوئ، نو الله وی زما در باندې هیڅ پروا نشته. الله وی زما در باندې هیڅ پروا نشته. بېشکه موږ الله ته محتاج یو، الله موږ ته نه دی محتاج. موږ که سجده کوو نو زموږ په الله ګورې احسان نشته، په موږ باندې د الله تعالی احسانات دي. ګورئ موږ که دا سر لګو که موږ عبادت کوو دا خو زموږ د خپلې پیدې دپاره دي. موږ ټول الله ته محتاج یو، الله موږ ته نه دی محتاج. که دا د دې ټولې دنیا د انسانان را یو ځای شي که نه، د دې ټولې دنیا د انسانان او ورسره جنات، دا ټول مخلوقات که یو ځای شي د الله تعالی عبادت شروع کی د خدای په خدای کې زیادت نه راځي. په خبره پوه شوې. او که دا ټول انسانان دا ټول مخلوقات د الله نافرمانی شروع کی د خدای په خدای کې کمی نه راځي. ګورئ او خالق لا یزال دی، د هغه نه خو څوک تپوس نشي کولی او نه هغه چاته محتاج هم نه دی. موږ ورته څه دی لکه محتاج یو. نو الله وی ما ته سجده کوئ. او بیا الله وی اے بندګانو که تاسو ما ته سجده نه کوئ که نه، الله وی که تاسو زما عبادت نه کوئ، نو الله وی داسې فرشتې مې پیدا کړي چې هغې ستړي کېدونکي هم نه دي. وهم لا یسأمون. او هغه فرشتې الله وی نه ستړي کېږي. یوازې فرشتې ګوره د الله عبادت نه کوي، فرشتې هم کوي، انسانان هم کوي، جنات هم کوي، پیریان. دغه شانتې دا انور دا عبادت کوي د الله، سپوږمۍ د الله عبادت کوي. دا اونې بوټي دا پاڼې نه دي، کومه پاڼه چې په بوټي کې وي او شنه وي نو دا پاڼه دا بوټي نه دی، دا د الله تعالی حمد و ثنا وي، دا د الله پاکي بیانوي. په کومه پاڼه چې د الله تعالی د طرف نه د غضب نظر وشي هغه پاڼه اوچه کړي الله تعالی او لاندې څه دی ځمکې ته راوغورځي. نو چې ځمکې ته راوغورځي چېرته ځي لکه بیا څوک یې سیزي که نه اور کې ور واچي. دا د الله تعالی هغه ذکر پرېږدي. دا ټول مخلوقات د الله تعالی بندګي کوي. اوس ټیم کم دی ګینې ما به تاسو ته یو ورځ به ته انشاءالله بیانوم. بیا دا چارین پرین نه دي، دا ټول د الله تعالی حمد و ثنا وي. مرغۍ یو شان د الله ثنا وي، توتی بل شان وي، خارو بل شان وي. ډېر لوی داستان دی. به ته انشاءالله یو ورځ بیا بیانوم د خیره. ښه جي ګورئ ورته جي سبق ته. ومن آیاته اللیل والنهار. او من جمله د قدرتونو د الله نه شپه، والنهار او ورځ، والشمس والقمر
او نور او سپوږمۍ دي. لا تسجدوا للشمس، تاسو سجده مکوئ نور ته ولا للقمر نو سپوږمۍ ته. واسجدوا لله الذي، او سجده کوي الله ته هغه ذات خلقهن چې دی پیدا کړي دي. ان کنتم ایاه تعبدون، کچری تاسو واقع د الله تعالی عبادت کوئ. فإن استكبروا، پس کچری دوی تکبر وکړي، فالذین عند ربک، نو بېشکه هغه خلک چې ستا د رب په نزد دي، یسبحون له، پاکي بیانوي الله د پاره، باللیل په شپه، والنهار او ورځ کې، وهم لا یسأمون، او هغوی ستړي کیږي نه. ومن آیاته، او من جمله د قدرتونو د الله نه، انک تر الارض، دا هم ده چې ته به وینې ځمکې لره، خاشعة اوچه په آرام، فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، الله وی بیا چې کله نازلې کړو موږ په هغې باندې اوبه، نو تازه شوه دا ځمکه، وربت او راوپړسېدله. ان الذي احیاها، بېشکه هغه ذات چې راژوندی کړه دا ځمکه، لمحیي الموتى، راژوندي کوونکي دي د مړو دي. انه بېشکه الله تعالی علی کل شیء قدیر، په هر شیز باندې قادره دی. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. یا الله مونږ چې سویل که زمونږ نه څه کمی شوي الله ته مونږ ټول معاف کړي. یا الله مونږ ټول نادرس په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله د خپل رضا سبب وګرځي. یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. د حاضرین چې خدای کوم ملګري دي، یا الله د چا څه مشکلات ختم کړي، چا څه پریشانۍ ختم کړي. کلي علاقه کې محله کې چې د چا څه پریشانۍ وي، د چا څه بیمارۍ وي، خدای ټولو له خیر ورکړي. یا الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. صلی الله تعالی علیه